الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت او دغیدا مبارکه سلسله روانه بتوفيق الله ومنته وكرمه. باقي کې منګه د وحود د غزا تذکره کوله چې څه شی په وحود کې او د مؤمنانو سحالو په دغه غزا کې دغه شان د مشرکانو سحالو په دغه غزا کې او دغه غزا ده چې د قربانیانو نه ډکه ده د مؤمنانو د طرف نه. هغه غزا ده چې کله د وحود تذکره وشي او نوم یې راشي نو یو غټ امتحان ته سوچ لاړ شي. هغه امتحان چې الله سبحانه وتعالی په مؤمنانو باندې راوسته او یو داسې امتحان چې د هغې دله الله سبحانه وتعالی مؤمنان جدا کړیو د منافقانو نه او ښکاره شوي پکې مؤمنان او منافقان، بلکې ښکاره شوي پکې درجې د مؤمنانو چې ټول یو شان نه دي. نو د هغو پکې پته ولګېده چې د الله دپاره ځان قربانوي او د هغو پکې پته ولګېده چې ظاهره کې ایمان دی او باطنه کې نفاق دی، لکه څنګه چې منافقان په اوله کې ښکاره شو. دا د الله طریقه ده چې د امتحانونه او مصیبتونه راولي د دې دپاره چې پاک د پلیت نه جدا شي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم بلدي امتحانونه راوړي چې پاکو پلیت په پکې جدا جدا کی، او کله امتحانونه او د مصیبتونه نه نو د پاک او پلیت پکې پته نه لګیده، او کله امتحانونه او د مصیبتونه نه نو د مؤمن او د منافق پکې پته نه لګیده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د احد د غزا په ډیرو ځایونو کې تذکره کړې ده. په یو ځای کې الله سبحانه وتعالی د منافقانو د قول رد کړی په سورة آل عمران کې چې دوی دا خبره کوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. دوی دا خبره شروع کړې چې زموږ نه چا مشورې وانه غستې خبر زموږ په لاس کې نه و. نو جواب ورته وشي چې خبره ټول د الله په لاس کې ده. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. دوی په زړونو کې هغه څه پټي چې ښکاره کوي نه پیغمبر ته، او دا خبره به کوله وي چې زموږ چا منلې ما قتلنا هاهنا، موږ بدلته نه وجلې شي. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ورته وایي که تاسو بخپل کورونو کې مو بخپل طلایانو باندې پراته او چې مرګ نیټه پوره شوی نو هم الته مړ کېدی بخپل طلایانو کې. بیا الله حکمت ذکر کوي د دې لپاره هدایت وي. الله وی: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله وی: زه غواړم چې د زړونو کې سړي چې دا راوځي بهر ته. د دې لپاره د سخت امتحانات راځي. ورب الكعبه د کعبې په رب د قسم خورم په سخته کې چې د مؤمن څنګه پته لګي کنه او د منافق ته پوښي مکو په یو څو سکند کې هغه داویدار د ایمان هغه ته وی نه اسبم نه بیا. نو دې لپاره د امتحانونو راځي. ګور الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ناشنا خبره کې د دې غزا په باره کې: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. هغه غمونه چې تاسو در رسیدلی و هغه
تکلیفونه او د احد غزا ته اشاره وي. په هغه ورځ چې 7 اوسته در رسیدلی نو دوه خبرې فبإذن الله دا تقدیر کې لیکل شوی خبرې الله په اجازه سره رسیدلی. دویمه وليعلم المؤمنين او چې مؤمنان راخکار شي الله ځکه دا مصیبت اوسته در رسیدله. بار بار د آیت موږ مخکې ویلې دی غزا په منځ کې وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء چې الله شهیدان جوړ کړي د مؤمنانو کې او د مؤمنانو به کې پته ولګي. د آیتونو کې مخکې الله ناشنا خبره کوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه استاسو دا ګمان دی چې دغه شان وچ به جنت ته نه نوځي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله صبر کی زبر کی مجاهدین راخکار کوم او زبر کی صابر خلق راخکار کوم چې صبر کوي په مصیبتونو کې. هغه نه بعد به د جنت او د جهنم فیصله کی صرف لا اله الا الله محمد رسول الله باندې جنت واړي. نو کله چې د احد د غزا د نوم ذهن کې راشي نو قربانیان مخې ته شي. کله چې د احد تذکر راشي د صحابه کرام هغه ځان قربانول هغه بل تر مخ کې شو. هغه موږ تذکره کړی دا او سبق ان شاء الله په دې درس کو پیر روان کی. خدای ته وایم چې کله ایمان د زړه د غوخي سره ګډوډ شي او په دې کې واغې غلې شي نو بیا د تکلیفونه کده غر په شان تکلیف د باندې راشي خو هغه بدلم خوند درکې. خو په شرط دی چې ایمان کله زړه ته کوشي په شرط دی چې کله ته د ایمان خون وسکي اله بدل خوند درکې. اوس څه خیال لې چې یو صحابي په میدان جهاد کې ولړل جسم ټوکړي ټوکړي کیږي داسې ولړل خو دې څه خون مجبور کړي دلته راوستي دی کنه مزه دل ورکی دا کار اسی خصوص نزي چې خون ولا نور کې ایمان والله که منزلم پاسي والله العظیم که منزلم پاسي ولې ځکه چې ایمان ولا خون نور کې موږ عبادت ولا خون نور کې تلاوت نه کې خون نور کې ولا صدقې زکاتونه نشته خون ولا نور کې علم طلب کول نشته خون ولا نور کې نور عبادت نشته تهجد نشته نفل نشته ذکر نشته خون ولا نور کې د اصل وجه ده. او چې کله ولا خون ورکو کنه ټوکړي ټوکړي کې خود خپل عمل نه پریږي. ایمان غویله خون ورکو بلال رضی الله عنه د مکی په تور غرونو کې راخودو ایمان نه پرې خود. سمیه رضی الله عنها په منځ دو ټوکړي کې خو ایمان نه پرې خود. خباب رضی الله عنه بس کروټو راخودو خو ایمان نه پرې خود. او د نور صحابه کرام چې دغه تذکره مونږه د مکی سیرت کې کړي د چې څومره سختي په وی تیر شوی خو ایمان نه لري پرې خود. وجدار چې د ایمان ولا یو خون ور کړو. من د احد د غزا تذکره کوله او اخرنی خبره دا روانه و بعض قربانیان د صحابه کرامو په ذکر شوی په منځ کې به دا आवाज وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید کړي شوی دی او دغه شان په غربانی چې رسول صلی الله علیه وسلم کوم صحابه کرام کې نوري بو کې سلوي خراکوش په غله سبحان خالد ابن الولید رضی الله عنه راغه او دا غینه ګټلې شوی جنگ هغه و بیلل شو او هغه جنگ چې مؤمنانو به بالکل قابوه خود دوی د دې غلطۍ د لاسه چې دوی را کوشو د برینه هغه جنگ د مؤمنانو د لاس نه لاړ. به د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د ټولو نسخ ترين وخت راغلو چې کله غو د غسر په خوا کې نه کسانو و د انصارونو او دوا مهاجرینو کې او فاروق یو طلحه بن عبید الله رضی الله عنه او دویم سوکو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. پای کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه شجاعت مونږ ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی ولدا مشرکان زما مور بلر دی پتا باندې قرباني. او طلحه بن عبید الله رضی الله عنه هغه ور جنت ګټلو د رسول صلی الله علیه وسلم په دفاع کې او لاسی پکې زخمی شوی او شل شوی او ګوتی پرې شوی او بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د تذکرہ کولوي احد خطول ورځ ویله دوونه موږ به کې سینې ذکرې بیا څنګه مؤمنان د رسول صلی الله علیه وسلم خاطر جمع شو او کې موږ واقع ذکر کړی و چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه زر عالم
نو به زمانه چې د ابو عبیده الجراح رضی الله عنه مخ کې شو او موږ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ورسېدو نو په خپو کې وته یو کس پروت رسول صلی الله علیه وسلم دونکم اخاکم فقد اوجب د خپل ورور چت کې د جنت غټلې ناغه طلحه بن عبید الله رضی الله عنه بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې په مخ مبارک کې د ټوپۍ هغه غاخونه یا هغه کړی اب کې نه نوتی هغه ته ابو عبید رضی الله عنه په خپل غاخونه وستنو پای کې دوه غاخونه مات شو د قضیه باندې موږ خبره ختمه کړې و په دغه زم ودرولې په دې سختو حالاتو کې چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی ابو عبید راغی نو د نور مسلمانانو مر رسیدو صحابه کرام او هغه مجاهدین او هغه زړور انسانان چې تاریخ د غوی په بدرۍ باندې گواه دی لکه ابو دجان رضی الله عنه ورسېدو مصعب بن عمیر علي بن ابي طالب مالك بن سنان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بلار قتاده بن النعمان او د دې باز ناشنا واقعات برش عمر بن الخطاب حاطب بن ابي بلتعه ابو طلحه رضي الله عنهم اجمعين عماره رضي الله عنها عماره مورد عماره يعني سړی خزه عماره نسيبه يقبل من نسيبه بنت كعب المازنية رضي الله عنها فاغرزه غم میدان ترکو شي دسی ایمان د غوی د زنانو نچناری نه بلا څنګه سیرت کې راځي عماره رضی الله عنها چې کله ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ملګری نشته او مشرکان را جمع شوي دي نو بخپل راکو شي او عجیب ده چې په دې جنگ کې د دې خاون شریک او زوی بکیمو او در غیر و خدمت لا د مؤمنینو نو کاوی کې بسوک زخمی شو نو غوله پټی کول مجاهدین له وبا خوراک د بازو زنانو کارو یو بکی عماره خو کله چې عماره ته پته ولګی چې حالات د سیدی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې ملګری کم دی او مشرکان د هر طرفه حمله کوي نو هغه خپل راکو شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولیده आवाज یو تو کوم عماره هغه وکړو یا رسول الله زم رسول صلی الله علیه وسلم مسکی شو ومن یطیق ما تطیقین دا طاقت بچا کیږي کوم چې بتا کیږي دا طاقت بچا کیږي کوم چې بتا کیږي بیا رسول صلی الله علیه وسلم بارک الله علیکم من اهل بیت ورحمکم الله الذي استاسو بدی کورنۍ کې برکت واچي الذي بتاسو رحم وکي هغه یا رسول الله ادعو الله ان نرافقك في الجنه یا رسول الله بس دغه دعاګانې کوو چې جنت کې ستا ګاونډیان شو زما د پاره دعا کوو زما د خاوند لپاره کوو زما د زوی لپاره کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سخت حالاتو کې د دعا وغوښته اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه یلا د عماره او د زوی او د خاوني د زما ګاونډیان کې په جنت کې هغه په خپل به د خبره کول ورستوي والله لا أبالي بعد ذلك ما أصابني من الدنيا د دې دعا نه بعد والله کې سفر وای په دنیا باندې کما دا لګه د مصیبت ته غم د خوشحالي د هر څه خود دغه یو دعا زمانه هر څه ير کړی دغه زنانه واقعه هغه زنانه چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه لپاره دعا غوښتلې او یا الله په جنت کې زمونږه گاونډیان کا مشرکانو زور رو برو زیاتېدو ځکه چې دغه حمله زیاتېدي په دغه وخت کې یو ناشنا کار دا وشو واجبہ چې ابو عامر الفاسق چې مشهور ابو عامر الراهب باندې دیو کند کنستلیو حدیث کند چې دغه پته نه لګي دغه نخ کار کېده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه طرف باندې روانو دغه کندې تولیدونه دا یو زنګونی زخمی شو علي رضی الله عنه لا سور کو رسول صلی الله علیه وسلم روچت بیا طلحه بن عبید الله رضی الله عنه هغه زخمی انسان هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لاسونه چاپیره کړو مضبوطی ونو او دغه کندې نه روچت کو او د باز سیرتونه کې دي سره چې یو صحابي دا واقعا بیانول په مهاجرینو کې
وی زه د احد په غزا کې شریک شوم نو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کتو کله چې ورسېدم نو د هر طرف نه غشي را روانو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې خو عجیب دا و چې دا ټول غشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وړېدو او هغه باندې نه لګېدو وجه دغه دا و چې خوا کې وته باز ځوانان ولاړو د الله د مرستې نه بعد او د الله د توفیق نه بعد هغه ورځ باندې عبد الله ابن شهاب الزهري یو واقعه موږ سره مخ کې تیر شوی ده هغه په هغه ورځ دا وی مشرک وی دلونی علی محمد صلی الله علیه وسلم وی ماته محمد صلی الله علیه وسلم خو چغی وایي فلا نجوت ان نجا زمانه والله کوي خلاص کم ذکر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه په خوا کې ولاړو او هیڅ کو سره نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې بالکل په خوا کې ولاړو خود ته نخ کاریدو نو بیا ته صفوان یو خوستا خوا کې او چې وی چې کم ذکر وی والله ما رايته بالله می قسم ما نه دی الله چې دینو دا غوینه پټ کړو په دغه ځکه الله هر ځکه حفاظت کړي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ځکه مرسته کړي او د دې مؤمنانو په دې ژوند کې د جذبه د دفاع د الله سبحانه وتعالى چولې ځکه چې ژوند د الله په ګوتو کې چې کم طرف ته اړې راړي نو بیا دغه صحابي وی چې موږ سلور کسان به ووتو او دا لوزمو کو چې موږ به عبد الله ابن شهاب الزهري د مردارو خو بیا په دغه جنگ کې دی به زموږ مخې لرانه په دې جنگ کې ناشنا واقعات د مؤمنانو ډیر زیات دي تاریخ د دې قرباني نه دي ټول تاریخونه راواله والله که یو تاریخ کې په یوزي کې تاسو ته د دې قربانیانه ملو شي لکه څنګه قربانیانه چې صحابه کرامو د احد په میدان باندې ورکړي ابو طلحه رضی الله عنه ابو طلحه د ناشنا صحابي او د واده کړو د ام سلیم رضی الله عنها سره ام سلیم څوک ده د انس بن مالک رضی الله عنه مور نو د چې سره کله واده کو د بشورغه ام سلیم ته وی تاسو سره نکاح کول غواړم هغه ته مشرک وي مشرک سره څنګه نکاح وکم اسلام قبول کا نکاح وکړو او مہر مندقش تاریخ دې سي مہر نه دی لیدلی بیا په مہر کې ولي کلی شو چې ابو طلحه به اسلام قبلې د ام سلیم سره واده کوي او ته ډیرو سره زر بدر کې سپین زر وي دغه منی بکار نسر زر نسپین زر نه جامې ایمان راوړه کلمه وای به زما خاوني واده وکړو ایمان راوړو کلمه وای نا ابو طلحه په شان اوچت انسان خاون شو دغه اوچت زنانه د ام سلیم رضی الله عنها الله په قران کې وی پاکي زنانه د پاکو سړو د پاره او پاک سړی د پاکو زنانو د پاره پلیت ته پلیتو د پاره پلیت خزه د پلیت سړی سره برابر الله سبحانه وتعالى د دوه پاک انسانان جوړې کړ دی ابو طلحه رضی الله عنه ناشنا تاریخ قائم کړی د احد په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړو او د خپل سینې راوچته کړي او راخکاره کړي و دي مشرکانو ته چې غشي راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته نو د بده سینې باندې ولکې بعضو روایتونو کې دي چې راځي انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده وې د احد غزا او کله چې د خلک د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه خواره ورش وابو طلحه رضي الله عنه بين يديه مجوب عليه بما ابو طلحه ولد رسول صلى الله عليه وسلم خواته ولشي غير چاپیره بداغنه تاویدو وكان رجلا راميا ډیر تکړه انسانو ډیر غشې چې به وشتو نيزه چې به وشته بالکل په نخه به وشته په ورځوي درې لیندې ماتې کړې وي د ډیر زور نه دغه چې هغه وخت کې لینده کې چې به دغه شکی خو د سمرخ کودو هغه دي چې غشي نه دي لکه دا مونږ لري نه ځکه مونږ وایو چې دا سم معمولی زور غواړي په دې باندې د انسان سینه سوري کې د سم زور غواړي نو باغ ورځوي د درې لیندې
دای چې ماتي کړي وي او کله چې به د رسول سلام په خوا باندې څوک تیرېدو غشي به سره نو رسول سلام به आवाज کوي وری کا ابو طلحه له ورکه خپل غش رسول سلام ته پته و چې سم غشي دی ولې سم دفاع کول بعض روایتونو کې راځي وي ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم رسول سلام به سر دي سره اوچت کو مشرکان ته وکتو ابو طلحه رضی الله عنه کو بأبي انت وامي يا رسول الله زما مور بلار دی بتا قربان ته سر مرو چې ته غشه به باندې ولیک تکته وشي زو ولاړې ما نحري دون نحرك يا رسول الله زما د مری ستاسو مرینه قربان ته زما د بدن سره بدن نه قربان دی رسول صلی الله علیه وسلم روان کو یوزیته د خپل زینه نو هغه ته مخ کړو رسول صلی الله علیه وسلم ته مخ کړو او شاته روان کړو یا رسول الله بالکل خوځيګه مو د غشرتو دغه بملا کې لګیدو د غرب شان انسان د غرب شان مؤمن او ایمان چې دغه ملا د رسول صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره په شان د وسپنی د دیوال و د وسپنی دیوال چې غشي په کې لګي او غم بیا رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله سر مو چته وته غشه به باندې ولیک زره ته ولاړې مې یا رسول الله دوی ته تسنی شي زما مرید استاده لپاره قربان شي یا رسول الله زما بدن دي ته قربان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به د غشه وشتون رسول صلی الله علیه وسلم سر اوچت کو به کته چې سو کې به مردار کو باغ ورځ ابو دجان رضی الله عنه چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم ورسېدو ناغم د قشان کار کړو سیرت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل سینې رسول صلی الله علیه وسلم ته راواړه ولا او د خپل شام لای د مشرکانو ته نیولې او د غشي غوي وشتو والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك او د غشي دغه بملا کې نه نوتو او غنه خوځیدو دا شي مؤمنان الله د دې دین د دفاع لپاره پیدا کړو حاطب ابن ابي بلتعه وعتبه ابن ابي وقاص پسې تلو عتبه ابن ابي وقاص سواقات او سیاده د رسول صلی الله علیه وسلم په کاني وشته ورولې غولې غاخي ولمات کړو مخي ول زخمی کړو نو حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه هغه بشرا او د تورې رواغستو یو گزار سره ولله د سری ول د بدن نه جدا کو او به دغه تور او دغه اسر واغستو روانو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه به ورسته خپو وې دا خو زما رور ما مړکو ته زمانه مخکې مړکو اذن بدل ما غست لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اللوی چې مؤمن کله ایمان راوړي کنه کې دې نشي چې دې داغه چا سره مرګتیو کې چې هغه دښمنی د الله سره کوي د الله د رسول سره کوي اگر کې پلاری اگر کې زوی اگر کې روري که خاندانی که قبيلي که قومي که هر څوک چې د الله دشمنان دي زمونږ دشمنان دي نو بیا ورسته سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دغه ګیلو وکړه خو ما مړ کو زما رور ماتي بدل غستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاغورز سهل ابن حنیف رضی الله عنه غشي به وشتو سناشنا غشي به وشتو د رسول صلی الله علیه وسلم بیعت کړو وی بایع النبي صلی الله علیه وسلم علی الموت د رسول صلی الله علیه وسلم بیعت کړو یا رسول الله بیعت سره کوم په مرګ باندې او د مشرکانو بیخ بنیاد پاغورز سهل ابن حنیف رضی الله عنه واستل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل په کیم غشي وشتو دي چې موقع به راغلیو قتاده ابن النعمان رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم لیندوه هغه باندې به غشي وشتو بیا د لیندې د یو خلا د یو غاړه د لګه کګشي و نو بیا هغه ما واغسته د ځان سره مې خو دی و دغه لیندو به ما سره پرته و د دې قتاده ابن النعمان رضی الله عنه د دې سره په خپل ناشنا واقع راغلی قتاده ابن النعمان رضی الله عنه مشهور شهسوار او یو جنگ ببر انسان دسی انسان چې په جنگ کې بده څوک ټینګې دی نشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع ته ولاړو هغه ورځ چې د غشي روانو نو یو غشي د په دې مخ باندې ولګي د سترګې تیرو بيده د یو سترګې تیرو بيده په لاس کې نیولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغ چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوخ کړالي وی الله ستاسو دین د پاره د قتاده رضی الله عنه سترګه ویدلې د الله دیو بخ یالله په درحم وی یا رسول الله سترګه ده رسول صلی الله علیه وسلم وی که صبر کې الله به جنت ترکی او کوي زه به اوس کېدم په دغه واپس دی ډوغل کې
او برابر بش اموسکیش قتاده رضی الله عنه سي ودونه به ډیر کول او بس زنانه طلاق کړي به نور ودونه کړي نو مسکی شو یا رسول الله جنت به الله راکوي ځکه چې موږ به الله سره د جنت کړي خو د سترګې ما ته ولګو به سره د جنت کې د زنانه واده نه کوي به وي چې وړوندې په سترګې باندې رسول سلام په خندا شو سترګې ته واپس ولګول او قسم یې وخوړو هغه سترګې به د بل سترګې نه ښه کار کو په ورځ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه نشنا دفاع کړي و د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې لګېدلې و او غاخ ولیدلو د مخې ته بالکل مخې ته غاخ دغه ولیدلو ذکر د په سیرت کې راځي چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ډیر خسته انسان به انتها خایس الله عبدالرحمن بن عوف لور کړو سره بیا د ایمان د خایسه خو غټ خسته صفت بده کې دا او غټ خایس دا چې کله به د وخاندل واغه زی بخکاره شو کم زینه چې غاخ ولیدلو نو انسان به وی چې بس دې خان دی زو ته ګورم او چې کله به وخاندل او دغه زی به راخکاره شو نو ملګرو به وی د رسول سلام په دفاع کې د غاخ چې د ولیدل باغ ورځ عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پشل گزارونو باندې لګیدل یو گزاري په خپل باندې لګیدل د توري دغه د لاسه ګوټ شوی نو د دوه عیبونه پاغه کې لګیدل اگر که د ظاهره کې انسانانو په دای کې عیب دی خو دې د لاسه خخ استخکار کېدو یو د چې د مخې ته غاخونه ولیدل او دویم د چې ګوټ شوی په دغه جنگ کې پاغه ورځ د ابو سعید الخدری رضی الله عنه پلار مالک ابن سنان رضی الله عنه راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم بس او د رسول سلام د مخ زخمی شو نو رسول صلی الله علیه وسلم له پټی لګولو نو د وینې تیراخ کوده د وینې تیراخ کوده نبی او رسول صلی الله علیه وسلم د وینې توکا وی په الله می قسم نه توکما ثم ادبر يقاتل بلا او د مشرکین په دې منځ کې ورننه او رسول صلی الله علیه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا کبتاسو کې څوک جنتی انسان ته کته غواړي نو د مالک ابن سنان ته وګوري د جنتی دی فقاتل حتى قتل شهيدا او جنگ وکړو به د جنگ په اخره کې به شهیدانو کې پروت باغورز عماره رضی الله عنها جنگ کړو دغه تذکره مالک سات مخ کې وکړه ابن قمیئه خبيث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار کړو که تاسو ته یاد او د رسول سم د وګي والو یو مې رسول سم ته دغه دلته تکلیف نو کله چې د عماره جنگ تر وته د میدان ته نو دوله د وګو والو او بیا عماره رضی الله عنها دغه دلته سبغیتم تکلیف او د شرجی سیرت کې چې کله جنگ ختم شو نو عماره رضی الله عنها باندې دولس گزارونه د تورو لګیدلو دولس گزار د توري د په زنانه باندې وره او باغی باوجود دفاع د رسول صلی الله علیه وسلم کړي باغ ورځ عمر بن خطاب رضی الله عنه په جنگ کې او د غسره د غرور زید بن الخطاب رضی الله عنه تونرونه د الله دین د دفاع لپاره لیکو د زید رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه مشر نو زید رضی الله عنه او د یو زیروانو د عمر بن خطاب سره زغره و ازغره رواغست د خپل رور له ورک وې د توالته استعمال واغه مسکیش او ته وروره څنګه چې د شهادت لپاره راغلی د شنزم راغلی یوازې په ځان د شهادت پر زور تصغره مال راکې راځي دي چې په روایت طبرانی کې وي فترکه کلاهما دغه شنه گزار کړو دوه روان شو یو مزغره وانه غست په دې جنگ کې د عمرو بن الجموح رضی الله عنه واقعه په خشیو عمرو بن الجموح رضی الله عنه سلور زامنو دغه تکړه سم د الله د دین ازمری غړ بدنونه خسته مؤمنان دې ته زامن وي دې ته زامن وي چې انسان په سترګې یخي یو هغه زوی ګیره بریته صفه پری خریلی د خزو پشه دوی شونډې نشوي دوی جامت کوي چې فخر سره وي اوس لوي شوی د جامت کوي د سیجی سره شوی د جامت کوي اولی سړی جامتونه کوي زامن دي سی لکه څنګه چې د عمرو بن الجموح رضی الله عنه زامنو سور ور غړ بدنونه
اوچت مؤمنان سلور زمن او دا پلار پینزه کسان دیوی کورنی پا یوزی جهاد دراغلی پینزه کسان دیوی کورنی لکه نن سبا چی د یو کور پینزه شپک کسان پا سعودی کی پا یوزی مزدوری کی یا پا دوبئی کی یا پا بل ملکی بل کی د دوی پینزه کسان سلور زمن سره د پلارا اټول سره پر راغلیو دوی جهاد د پر راغلیو ناشنا واقعه د عمرو بن الجموح رضی الله عنه د بریو خپل باندې ګډو عمریم زیات کله چې مدینه کې आवाज وشو د حي علی الجهاد جهاد طرف ترازی غزا ده زامنو ځان تیار کو اصلحي رواغست پلار ته وی مونږ زو هغه صبر زمزم زه خپل سامان رااله زامنو ته وی پلار وی تابن الله جهاد نه لازم کړی ته خو په یو خپل باندې ګوډي عمر دې ډېر دې مونږ لګیو کنه نه دوی خپل خبره کوله غ خپل کوله دوی خپل کوله غ خپل کوله لاړو د رسول صلی الله علیه وسلم مجلس زامنو شکایت کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خپل پلار د عمرو بن الجموح رضی الله عنه شکایت دا نو چې جیدات کې سن راکې ها لکه زمونږه چې شکایتونه کوي شکایت دا نو چې پلار مې مزدوری ټیټ نه کړي او موږ د پر ډیر سن دي جوړ کړي شکایت دا کو یا رسول الله خبره نه مانی زمونږ موږ ته چې موږ سلور پوری دوی نه زمزم رسول صلی الله علیه وسلم او ته وی عمرو سقي سړي رسا وی یا رسول الله دغه زمان دي ته نه سلور وانه او دوی ما منکی د جهاد رسول صلی الله علیه وسلم عمرو اما انت فقد وضع الله عنك الجهاد الله ګوره پتا باندې جهاد نه دی لازم کړي به ول دي زامنو ته وی چې د دومره جذبه او شوق دی نو پرې دي چیزی کنه پسترو کې اوخ کې د خوشحالي غلای اجازه وته میلاو شو رسول صلی الله علیه وسلم لاش چې رسول صلی الله علیه وسلم سره دې کله وته د احد په میدان کې چې کړه د مشرکان او مؤمنان یو بل ورل نو عمرو بن الجموح رضی الله عنه د عمر نم زیاتو بدنیم درونو او په یو خپل باندې ګړو نو رسول صلی الله علیه وسلم په سراغ وته یا رسول الله ارأيت ان قتلت اليوم کنن زمر شم یا رسول الله نو جنت ته نه نوځه رسول صلی الله علیه وسلم نعم ولي بنن نوځه وفوالذي بعثك بالحق باغرب می دي قسمی چې تیرا لګلې د خپې دي چې چته کړه دا ګوډ او د زمکه لري واچو لا اطئن بها الجنه ان شاء الله په دې خپل باندې جنت ته زموي د خپې دي چې چته کړه د زمکه لري واچو په دې ګوډ باندې دا ګوډ خپل په جنت کې کېدم چې کله جنگ ختم شو او د شهیدانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګرځیدو فمر عليه النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم هغه باندې تیر شو هغه به شهیدانو کې پروت رسول صلی الله علیه وسلم کأني انظر الیه يمشي برجله هذه صحيحه في الجنه وما دې په جنت کې وري جنت کې ګرځي د خپل برابر دی امام احمد بن حنبل رحمه الله امام بیهقی دا روایت راوړی او ځکه په تاریخ کې عمرو بن الجموح رضی الله عنه یادی په ګډ شهید باندې هغه شهید چې په بوډاوالي کې شهادت ګټلې هغه شهید چې په ګډ خپل باندې جنت ته نه وته موت په روح بدن باندې موز نشو کولای موت په روح بدن باندې ذکر نشو کولای موت په روح بدن او په ډیر مال کې خرچ نشو کولای د الله په دین کې موت قرآن او حدیث نشو زده کوله موت یو غنټه درس نشو کېناسته موت د شپې 2 رکعات تهجد نشو کوله او دا ګډ انسان بوډا سره سره د سلور زامنو چاغې مشتي بیا جنت ته نه وته باق ګډ خپل باندې د مؤمنان دي چې الله یې صفت کړي په قرآن کې رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله إذا سړي نه تجارتونو منع کړي نه بچو منع کړي دي نه خزي منع کړي دي نه دنیا منع کړي د الله د یادولونه
وجسد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله یریږي دا غورځ نه چې په غورځ به د سترګې ګډي وړي شي، د زړونه به ګډ وړ شي او د مړی ته به رارسي. دا غورځ نه یریږي ځکه د قربانیانو ورکړي. په غورځ واقعه د عبد الله بن جحش رضی الله عنه، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی د ما سره په میدان کې، د احد په میدان کې د ما سره و امام دعا وختلی او دم دعا وختلی. ما دا دعا وختلی و چې یالله یو سخت کافر می مخې ته راولي چې سم تکړی په جنگ کې، او زه په زور ور شم او دغه سامان ټول واخلم. او د دعا وکړه ما ورېده وی یالله یو سخت کافر می مخې ته راولي په دې جنگ کې، او بیا می دغه په لاس شهید کی، او دسی می شهید کی چې بیا زما د خېټه سیری کې او زما د جسم ټوکړي ټوکړي کی وي. ما وی دا دعا وخته دغه وخت په الله می دې قسم وي ما په خپل سترګو ولې چې دغه دعا الله قبول کړي او دا خبره پکیم کړي او یا الله جنت ته مين نه باسوي تر ناراضي شفي سبيلك وابتغاء مرضاتك، او یا الله چې تم را پاسې د قیامت په ورځ او تر ته وای چې عبد الله دستا د پوزه وګونه د چا پرې کړي او ولې پرې کړي، او زه ته وایم چې یا الله فی سبیلک دا استاد بلار کې پرې شي. وای ما په خپل سترګو ولې په خپل سترګو لقد رايته اخر النهار، سحر دا دعا غختلی و او د ورځې په اخرنۍ سکه مولیدو چې مشرکانو زنانو چې کم امیلونه جوړ کړي د مؤمنانو د پوزو او د غوګونو نه، نو باغی کې ما پوزه او غوګونه د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه لیدلی و. ما په خپل سترګو دغه پوزه او دغه غوګونه په هغه امیل کې لیدلی چې کم امیلونه مشرکانو جوړ کړي د مؤمنانو د پوزو او د غوګونو نه. او زما د الله نه امید دی چې دا دویمه خبره به الله قبول کړي. هغه ولني قبول شو چې الله د سخت کافر سره مخامخ ک، بیا می دغه په شهید ک، بیا می ټوکړي ټوکړي ک، هغه الله قبول کړي و. او دا دویمه مو د الله نه امید دی چې دا الله قبول کړي. سعید ابن المسیب رحمه الله بم دا خبره کول، فإني لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما بر أوله. وی زمام د الله نه د امید دی چې الله به داغه خبر پوره کړي، دا دوی ملک څنګه چې ولدا ولنی پوره کړي. النعمان بن قوقل رضی الله عنه الله باندې قسم خوړل وغه سیرت کې راځي او هو فی ساحه الوغى، د سخت جنگ په منځ کې هغه د قسم خوړل وی اقسمت علیک یا ربی، قسم در کوم یا الله الا تغيب الشمس حتى اطأ بعرجتي في خضر الجنه. دیم په یو خپل باندې ګوډو د نعمان رضی الله عنه وی الله قسم در کوم چې د نور د ډوبېدو مخکې زه په دې ګوډه خپل باندې د جنت په شنو باغونو کې وګرځم. هغه ته می بوزو رسول صلی الله علیه وسلم وی امام بغوی دا روایت راوړي وی لقد رايته يطأ فيها وما به من عرج، وما نعمان لیدل په جنت کې په شنو باغونو کې ګرځېدو د خپل کې چې کم نقصان او کم خپل چې ګوډه واغوي بالکل روغه. فاغرز ناشنا واقعه د عبد الله ابن حرام رضی الله عنه، واقعه د جابر رضی الله عنه پلار. تاسو ډیر اورئ په حدیثونو کې جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما، د دې جابر پلار دی. زوی څومره اوچت انسان دی، نو پلار یې څومره اوچت انسان دی، او څنګه چې اصلي نو دې څه فرعي څنګه چې ته دې ستانه بعد چې کوم ستا بچی راځي هغه وي، او چې څنګه ستا دینداری دي سي دا وي، څنګه ستا اخلاق دي سي دا وي. نادرن کله دي چې پلار دینداري بچي بي دینه یا پلار بي دینه او بچي دینداري دا کله نه کله کیږي، خو اکثر د څنګه ته دي سي بده کشران. د پلار د جابر رضی الله عنه پلار عبد الله ابن حرام رضی الله عنه په خپل جابر رضی الله عنه د خپل پلار واقعه بیانوي په صحیح بخاری کې دا روایت وی. په سباله منګه د احد میدان ته کوزیدو، د شپې وی زما پلار زره وختم وی ما ته وی چې زویا هو مشر سره د عمر نام وی ما ته وی چې زویا زه خو راغلم د دین د دفاع لپاره او د پیغمبر د دفاع لپاره، خو کاری دي چې زبا په ورنو کسانو کې وجلې کېږم
چې زه لاړ شم نو په دې دنیا کې ستانه زیات ماته څوک عزتمن نشتی سوای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دغه یو زوی او دغه نور ټولونه وي. وان علی دینا په ما باندې قرض ډیر دی، نو ته به دا قرض ختمه کېو د خويندو به خیر ساتي. دیسی مؤمنان کم مور به دیسی بچی راوړي چې هغه سره د قرضو سره د لونو او سره د دې چې یو زوی د غزان قرباني د الله په لار کې مور دیسی بچي د قیامت پورې نشي راوړي. عبد الله ابن حرام خپل زوی ته وی جابر وی ماته وی چې په ما باندې قرض ده، ان علی دینا په ما باندې قرض ده، د قرض به ختمه کې او د خپل خويندو به خیر ساتي. وی چې سحر شو او ډله د مؤمنانو او ډله د مشرکانو یو بل ته مخامخ شو او دوی په یو بل کې ورننوتو موت کتور خپل پلار ته. فكان اول قتيل اولنی انسان چې وجل شي جابر رضي الله عنه. فكان اول قتيل اولنی انسان چې په جنگ کې وجل شي غزما پلار او بیا چې کله خو رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ په اخره کې نو بل کسي سره مخ ځکه چې شهیدان ډیرو رسول صلی الله علیه وسلم سره یو بل کسوم خخ کو په قبر کې خو زما په دې باندې زړه نو خوشاله چې زما د پلار سره په قبر کې یو بل سوکو. فاستخرجته بعد 6 اشهر شپږ میاشتې بعد بیا لاړم د پلار قبر له پلار می تر وېست. زره دوی په الله قسم خورم بالکل قشن تازه پروت، صرف معمولی تبدیلی به راغلی و هنیه معمولی فی اذنه د لګ وږي چې د خوري شی دا لګ معمولی وږي خوري شی نور جسم دا بالکل تازه او برابر او به مثال له قبر کې وخخ. په یو بل روایت کې راځي دم په صحیح بخاری کې جابر رضی الله عنه وی کله چې زما پلار شهید کړي شو او په دې مخ باندې کپڑا پرته و د جنگ په اخره کې وی ما به دا کپڑا د غدري مخ نو چتول او جړل به می بیا به مې د مخ پټ کو بیا به مې چې تکړه بیا په جړا شم بیا مې پټ کو. رسول صلی الله علیه وسلم ما تسونی منه نه کړ. بیا زما ترور را فاطمه هغه په جړا شو. رسول سموتی تبکین او لا تبکین، کته جاړي او کنه جاړي. حزین من ملائک راغلی دی او په دې عبد الله ابن حرام باندې سورې جوړ کړي. په صحیح بخاری کې دا روایت. یو بل روایت کې راځي جابر رضی الله عنه وی کله چې موږ د غزا نه واپس روان وو موږ خپل پلار ته شهید خخ نو یې واپس روانو خپوم او رسول صلی الله علیه وسلم یا جابر مالی اراک منکسرا. جابر ولي طبيعت خراب موت یا رسول الله استشهد ابي زما پلار به شهید کړي شو. دویمه مسله ده وترک عیالا شاته جنکی پرې خو دي عمر د کم او دریمه ده چې ودین قرضې ډیره زیاته پرې خو دي شاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته افلا ابشرك بما لقي الله به اباك. زیر دل درنکم چې څنګه ستاپلر د الله سره ملو شي. وی موتی چې بل یا رسول الله زیر راک وی چې ما کلم الله احد قط الا من وراء حجاب. الله د چا سره ډاری خبرې نه دی کړي د پردې نه خوې کړي. وان الله احيا اباك فكلمه كفاحا. والله ستاپلر را ژوند کړه او ډاری خبرې وسره کړي.
او دا وته ویلو چې یا عبدي تمنى علي يعطيك س ارمان کې چې درکې مندل س غواړي چې هغه درک وستا پلار وته وی چې یا ربي تحييني فاقتل فيك بیا می ژوندې ک دنیا ته مولګي چې بیا شهید الله وتعالى إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون زما فیصله ده چې کله انسان مرشد دنیا نه لاړ شي واپس بیا دنیا ته نشي بیا وته الله وي سو غواړ هغه دغه وخت بیا وته الله وي سو غواړ هغه دغه وخت الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات لکه خلک چې الله په لار کې وجلې شوی دي دوی ته د عام مړو په شان مړي مګني بل احياء عند ربهم يرزقون ژوند دي د الله په نس دوی ته رزق ملوي فرحين بما آتاهم الله من فضله خوشاله دي باغ چې الله ول ورکړي ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه او کوم چې شاته پاتې شي دا ویل زیره ورکړي او دا ارمان کی چې دویم شهیدان شو کوم چې شاته پاتې او دا خبره کوي الله خوف عليهم ولا هم يحزنون چې نشتی شیر په غوي باندې ونس غم پېشتي امام ابن ماجه رحم الله روایت راوړي او خو صحیح سند دي ال د جابر رضی الله عنه زړه ټکور شو رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه الله یې ټول نازل کړ او باغی کو ته الله سبحانه وتعالى دا خبر بیان کړه چې د کم چې وجلې شوی دی الله په لار کې د عام مړي نه دي بلکې دوی ژوند دي دوی خوشاله دي نو بیا جابر رضی الله عنه چې واده وکړو د یو مشرک خزي سره حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم راغی رسول الله واده مې وکړو رسول صلی الله علیه وسلم کونډه دی وکړه کنه پیغله نه کونډه مې کړې یا رسول صلی الله علیه وسلم پیغله جنیب دی کړې ته به سره خوشاله وي هغه بل سره خوشاله وي رسول الله مې خويندل کړو به د رسول صلی الله طریقو خو بس دعاګانی وته خو هغه ټول قرض الله سبحانه وتعالى دغه د پلار ختم کړو دغه په جون کې الله برکتونه واچول په هغه ورځ یو ناشنا واقعه ده جلیبیب رضی الله عنه راغلی مته استاد خبره په اوله کې بیان کړ چې د وحود غزا د قربانیانو تاریخ د وحود غزا د قربانیانو تذکرہ د وحود غزا د قربانیانو هغه پند دي قربانیانی دي جلیبیب رضی الله عنه د یو صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې اوسېدو غریب انسان او د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعات په اخره کې یو زی جوړ شوی چې هغه ته صفه به ویل کېده او په دې کې به د غریبانان طالبان د دین د پراته چې کوم بدلرو لرو نه راغلیو کورونه به نو یا بر د علاقې خو زی به نو مالته به پراته بس علم به مزد کو د مالدار صحابه کرام برتلغو به خرچي کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوړه چې بسرالو نو رسول صلی الله علیه وسلم بغوی ته आवाज وکړ یو پاو کې ابو هريره رضی الله عنه ابم دې غریبانو سره ناس غټ صحابه کرام او غټ مجاهدین ګره په دغه ځکه پاتې شي په دغه مدرسه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غربت چې کم بغوی باندې یو پاو کې جلیبیب رضی الله عنه نسب نسخ کمزور انسان او د مخ نم بدرنګو او د باډې نه چیتو شورک اونته کې انسان په خلکو کې ورک په دیو چې مالدار نه و خيسته نه و نسب نه و مشهور نه و د رسول الله په جمعات کې پروت دغه به شاګردانو کې علم به زده کوو بیا بزن له ناس یو ورځ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیبیب وعده نه کې هغه یا رسول الله وعده موږ رسول کو وعده لا مال ولا نسب ولا جمال نه مال شته ولا نسب شته نه خایشت رسول صلی الله علیه وسلم کوشش وکړ الله به وکړي لا بیا بل ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا وی جلیبیب هغه لبیک یا رسول الله وعده خو څه ترتیب دی نه جوړ کړي بیا مسکی شو یا رسول الله موږ سره سو وعده کوي لا مال ولا جمال ولا مال شته جمال شته نسب شته دریم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی دا به جواب ورکړ بیا یو انصار په خاندان کې په اوچت خاندان د یو کس لور چې نو هغه کونډه شو
هغه کس د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی. رسول صلی الله علیه وسلم ته د لور دې موږ نه راکې. هغه د خوشحالۍ نه دي چې ګډوډ شو د خوشحالۍ. او یا رسول الله دا وخت بل الله په موږ راوستو موږ ته انکار کوي. زموږ د لپاره شرف او عزت چې ته زموږ لور غواړي. رسول زموږ ته ګوره ځان د لپاره نه غواړي، جلیبیب د لپاره غواړي. هغه جلیبیب از کور کې مشوره کوم لاړ جلیبیب رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله د خلکو ته مو وایي. رسول صلی الله علیه وسلم ویلي وی ما به کاسید عمومي سپک په عمومي دا خلک رښتې نه کوي. ما سره رسول صلی الله علیه وسلم ولکنک عند الله لست بکاسد، د الله په نسبت سپک نه ته ډېر درون انسان او چت انسان. معیار خدای نه چې خلک ستا باره کې سوي. خټه خبره ده چې الله ستا باره کې سوي. الله خو دې ته نه ګوري. حدیث کې راغلی چې الله نه مال ته ګوري او نه نسب ته ګوري او نه جمال ته ګوري. الله ګوري عمل او زړه ته ګوري. چې کور ته ورغی کور کې خبرو کړو رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو لور غواړي. خوشاله شو. وی ته ما به چې تاسو ته ورکړي به د ویزان له نه غواړي جلیبیب له غواړي. وی جلیبیب له غواړي دی به پلانې راغله موږ نه ورکړي. او چې د خاندان ولا خلک راغلي نن جلیبیب له موږ ورکو. دا لوري خيار واغې د आवाज وکړنه وی څوک ما غواړي جلیبیب د پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر خو مانی شي ځای کوي. تاسو د پیغمبر د خبرې نه مخکې کېږي چې هغه ما جلیبیب لغواړي نو خو دې کې به خیر وي. هغه دې زړه تم دا خبره کوش لړ پلاری پر رسول صلی الله علیه وسلم پس یا رسول الله مونږ راځو. رسول الله سلام د جلیبیب د پاره واده او د اوچت خاندان کې یو خسته جنې چې خلکو به دغه ارمان کو هغه وته واده کړ به دعا وکړه الله سبحانه وتعالى ته یا الله رسول صلی الله یا الله په د باندې د رزق سمروي او د جون ولا پراخه سخ خوشاله جلیبیب رضی الله سخ خوشاله خو یو سور زینوی تیری چې د وحود د غزا اعلان شو. دلا خون پورا غستم نو دغه خزینه دغه وادنه چې کېدونه دغه انسان وادو شو چې چول لور نه ور کوله خپلته به आवाज د وحود شو د غزا شو د قسم مؤمنان دي دوی سره وزرونه نشتی لکه څنګه چې د منافقانو سره بسل وزرو دوی سره وزر نو دیم لاړ شریک شو بل اخکر کې وراړ وی کله چې د وحود د غزا ختم شو رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو هل تفقدون من احد سو خورک نه دی ګندې ملګرو کې ملګری وګرځي صحابه کرام بس به شهیدان او بس زخمیان یا رسول الله پلانې زخمی نه پلانې مړل هغه یو یا رسول الله پلانې نشتی بیا ته رسول زمو نور سو خو نه دی ورکن یو یا رسول الله پلانې بیا ته رسول صلی الله علیه وسلم نور سو خو نه دی ورکن نور سو نه دی ورکن د جلیبیب نو بګوانه غس مطلب ستوي د پټ انسان او ځکه حدیث کې راځي چې ان الله يحب العبد التقي الخفي النقي دا الله تقوا دار انسان خوخي چې زړه پاکي او د شورک مونته کی چې خپل عبادتونه نه راخاره کوي نه چاته دا خبره خي چې نه او چې تقوا دار موجود دا کوم نه شورک مونته کی معاملې ټول د الله سره د جلیبی معاملې د الله سره دې خبرونه نه دي هغه د الله په لار کې ځان خوري کړي دې خبرونه نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کو خلقو کا اگر کنه دې یاد کړه هو اشرف المخلوقات سيد الاولين والاخرين غیر تذکر وکړو ولکنی افقد جلیبیب نشتی وي ټولو کې د جلیبیب رضی الله عنه یاد وګرځي بس کم ذکر هغه وی چې دوی به شو ګرځي دوی د وحود میدان نه بهر ورک رسول صلی الله علیه وسلم تواضع کوي یا رسول الله وی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغه وی فوجده الى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه نو د په خوا کې و کافران مرداران پراته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه او د دې
جسم سره خوا کې ودرېد او بسترو کې اوخ کړل دی وی قتل 7 ثم قتلوا وکسانی مردار کړی دی به دی وجلې دی هذا مني وانا مني دې زمانه د وزره دنه ما هذا مني وانا مني دې زمانه د وزره دنه صحابه کرام وی فوضعه على ساعديه هر سړي خپل مړ راوچت کړو هر سړي خپل خپلوان راوچت کړو کوم چې شهیدان شي چا پکټ کې چا بسکی او جلیبیب رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زنګنانو هغه ته پروت جلیبیب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم زنګنانو دغه په مټو ليس له الا ساعداء النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دغه جنب د خپل لاسونو کې نیول فحفر له ووضع في قبره قبر وکنسته شو د خولو پر رسول صلی الله علیه وسلم خپل غیږ کې نیول او دا خبره به کوله وي د زمانه د وزرت د نعمت د زمانه د وزرت د نعمت رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه ایمان معلومو دغه تقوا دغه دفاع د اسلام دغه جوش دغه جذبه زکه چې تاسو ته دایم چې همیشه کوشش دا کوي چې د الله په نظر کې درانه شي ډیر خلک دي چې په دنیا کې ورته سو کې نه پیژني خو په اسمانونو کې معروف دي جلیبیب رضی الله عنه اگر کې د ملګرو په منځ کې ورکو خو په اسمانونو کې ډیر مشهور او معروف پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژند او ډیر خلک دي چې په ځمکه باندې مشهور دي په اسمانونو کې ورکتي ځان په هغه خلکو کې شمار کوي چې په ځمکه د خیر د ست تذکره ونشي د سر د سوکتا پیژنې نه خوږي په اسمان کې معروف ملائکه ته پیژني کله چې یونس علیه السلام د مې په خېټه کې आवाज وکړ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو ملائکه وی یا الله دا आवाज آشنا دي خود نه آشنا زین راځي چې دا ګوره سوک ته وی نه پیژندو چې आवाज لري نه راځي وګوره معروف ته وی आवाज سره آشنا دي خو دا زید نه آشنا راځي الله ته وی زما بنده دی یونس ته مې خېټه ته گزار کړی ملائکه ول سپاره شو وی الله دغه پلانې کار کو د پلانې کار کو موږ بتاته دا عمل راخېجو دا برخېجو ملائکه په منځ کې مشهور سپارښ وکړ الله تعالی د مې د خېټې نه راوست خو ډیر دي چې په ځمکه کې معروف دي او چرچی دي او دروز او درز او شور او شغرب او پلانې او الله نه او ملک سیب او خان سیب او مالدار او زور او نسب والا او خيستا او مشهور او په اسمانونو کې دغه سره تذکرې نه کی الله سبحانه وتعالى چې کله فرعونیان تبا کړو نو دی وی فما بكت عليهم السماء والارض الله نه پېزمکه جوړلې نه په اسمانونو جوړلې ځکه چې هغه پیژندونو چې رسول دي نو جلیبیب رضی الله عنه اگر که په اسمکه کې هغه ورکته او کمزور دی خو په اسمانونو کې معروف په دغه ورځ مصعب بن عمیر رضی الله عنه آشنا انسان د سیرت ته معمولی اشاره کړې و په تیر شو درسونو کې د ناشنا ځوانو چې تر دې معلوم دي لولنې سفیر مصعب بن عمیر په اسلام کې ولنې سفیر مالدار ترين انسان كل خوشبو به استعمال او غار څه دي تری مصعب بن عمیر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کول سم په زور سره او بدغه ورځ بدغه وخت کې کم ټیم کې د رسول سم دفاع کول جنډه د سره د مؤمنانو نو د رسول سلام دفاع سره د جنډې د دفاع یو مشرک پرغه د خیلاسی ورو د خیلاسی ته په مټ کې پریکو یی دی وګه کې ته پریکو نو د جنډه دغه نو لیدنو په غس لاسي ونیو په غس لاسي ونیو نو دغه کشف واپس راوګرځو د غس لاسي ولو نو بیا
دا جنډې په دې زنګنانو کې دي سره ټول نیولې او د سینې او تیسي ودرولې او چې ونه وړيږي بیا په دغه کافران د شان رالو دا سټي ولو او دا ابن قمیعه خبيث هغه په دا گزارو کو ګومانی دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځکه چې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه په شکل کې بالکل د چا په شانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان نو هغه ولید چې څنګه ولید आवाज یو کو چې ولا ان محمد قد قتل محمد موجود او د دې چې سره او د دې आवाज سره صحابه کرامو کې جذبه او جوش راغلی خو بیا د خپل اسکار پرې بیا ګډوډ شو بیا غسخ حالت رالو یعنی لسان الحال د صحابه کرامو وداوي به هر سره ته مړ خدام وایي چې پیغمبر مړ هر سوای خدام وایي چې پیغمبر مړ ځکه چې دغه د دفاع لپاره خو مونږ لګیو دلته راغلیو دغه د لپاره خو مونږ د هر څه قربان کړی دغه پکې مکوې چې پیغمبر مړ دغه لسان الحال دا خبره کوله بیا دغه نه بعد کمزوري شو او کله چې مصعب رضی الله عنه شهید کړي شو رسول صلی الله علیه وسلم جندر واغست او علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورکړ سخت دفاع باغ ورز علي بن ابي طالب رضی الله عنه کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دقه لخر په دې منځ کې ووتو د مشرکین په دې منځ کې ووتو نو کعب بن مالک رضی الله عنه په یوځی کې ورید او ولنه کس چې رسول صلی الله علیه وسلم وریدو هغه کعب بن مالک رضی الله هغه پیژند انا کې غزغری مچوري پناو وي بچغه دا ويا معشر المسلمين ابشروا سير دركم مسلمانان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دار ژوند دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتي رسول مو ته اشاره وکړه غلې شوی مشرکان د زی پیجن خو هغه आवाज وکړو دغه معمولی आवाज رسول صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته ورسېدو تقریبا سره پاسه ډیر صحابه کرام په دې لک سات کې د رسول صلی الله علیه وسلم خاطر جمع شو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم خاطر سره پاسه ډیر کې سره جمع شو نو رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د دې میدان نو وته د غر طرف ته کوم غر طرف ته احد غر طرف ته خدای لار د مشرکین د لخر په دې منځ کې وځي د دې لپاره زړه ورتیا پکارو او زړه ورتیا به از د کېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه د صحابه کرامو د دوی په دې منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم وته سره دغه ډیر صحابه کرامو یا څه کم یا څه د پاس سخت حمله غوي کړی دی په دغه ټیم کې بالکل د نږدې حکم زمری چې د رسول صلی الله علیه وسلم غیر چا پیرو سم یو دیوالی مضبوط ودرول رسول صلی الله علیه وسلم په دغه منځ کې وته دی په دغه ټیم کې عثمان ابن عبد الله ابن المغیره د مشرکین د طرف نه مشهور شهسوار هغه هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم او دی ویلا نجوت ان نجا نشي بچ کې دینه نشي رانه بچ کې دی یا دې ملکوم او یا به مړ کې نو پاګه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم پاسې دو د مقابله ته ما پرې تاسو خوشی خو په کم اسماني چې روانو دغه خپه هغه خخ شو په زمکه کې نو بیا الحارث ابن الصم رضی الله عنه هغه راغی او د خپې په تور باندې والنو رولیدو بیا په لپاسه کېناستو د سری ته بالکل جدا کو او د اصلحه ته واغسته او پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغ هغه ټیم کې یو بل شهسوار عبد الله ابن جابر دم دې مشهور عبد الله ابن جابر یو ګره جابر ابن عبد الله څوک دی دا صحابي دا عبد الله ابن جابر دی عبد الله زوی د جابر دی راغه او په دغه ټیم کې الحارث ابن الصم رضی الله عنه روانو هغه دغه مشرک نه د عثمان نه هغه تور او سامان تر غست روانو دی په شان راغه او په دې وګ باندې ول مضبوط گزار ورکو ډېر سخی زخمی کول ته پریوت مسلمانان ملګری پیرالو او ډېر اوچت کو په دغه ټیم کې ابو دجان رضی الله عنه چې په تندی باندې هغه صرف پټی تړلی و هغه وروته एकदम عبد الله بن جابر باندې یو گزارو کو د لرینا وې دومره مضبوط گزارو کو چې دغه د سر په هوا کې رسول وته بره او بدلی واغستو د الحارث ابن الصم رضی الله عنه په دې سخت جنگ کې ناشنا خبره ده د ډیره ناشنا په دې حالاتو کې په مؤمنانو باندې به خوب جټکې مرتلې او مته واست کې یادی د بدر د غزا په فوایدو کې دا خبره بیان کړې و چې دا
د بادرې هغه اخري بارډر دی چې د جنگ په دوران کې پتا سره راځي خوب راځي د الله طرف نه چې دوی د زړونو مطمئن. ابو طلحه رضی الله عنه دا لکسات مخکې چې موږ تذکره وکړو وی كنت في من تغشاه النعاس يوم احد وی زم پاکستان کې وی خوب را باندې دومره زور شو په یو ځکه حتى سقط سيفي من يدي مرارا وی دا تور مې د لاس سوسو پیرو لیدل بیا بر پاسې دا دلیل د غوی په شجاعت باندې او دلیل په دې باندې چې الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو مرسته کړی ده. دلیل په دې باندې چې الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو په زړونو باندې یو ناشنا سکینت یو وقار یو اطمینان هغه نازل کړو په هغه زمکه باندې. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله مؤمنان ثابت قدم لري کامیاب لري په دنیا کې هم کامیاب لري او په آخرت کې هم کامیاب لري او به چې دیسي مؤمنانی. په دې طریقې سره رسول صلی الله علیه وسلم سره دغه ټولګي چې کوم د رسول صلی خواته را جمع شو دوی دغه کنداو ته ورسېدو چې هغه د جبل احد الته رسول صلی الله علیه وسلم انتظار کو د نورو ملګرو ته او د نور ملګری په سرور الته را جمع کیدو. په دې ځکه د خالد ابن الولید رضی الله عنه چې کوم طریقه واغه د چې مؤمنان به جبل احد طرف ته نه پریدو په دې کې هغه شو په دې کې هغه ناکام شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبل احد طرف ته رسیدل. جبل احد طرف ته چې ورسېدو په هغه ټیم کې څه شي بیا باز مشرکان التراغلی التم بیا مقابله شوې دي. ابی ابن خلف خبيث په دغه ځکه مردار کړی شو او رسول صلی الله علیه وسلم په زخمونو باندې پټیم په دغه ځکه لګولې و او بیا نور چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ په اخر کې چې مشرکان کله لاړ وو څنګه وو دا بیانو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وی زخمیان وګوري او مړی وګوري. دغه زخمیانو کتو کې ناشنا واقعات ایمانی بعض زخمیان بګیدي سي پراتو چې بالکل د جون په اخرنی سلګو کې د غوي بعض ایمانی خبره او ایمانی حالات ته وي دا ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ دغه صحابه کرامو په نقش قدم روان کې او الله سبحانه وتعالى دې موږ لم توفیق راکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت او د دفاع کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.